ده د لوی ویالې پر غاړه باندې د عینو مینې څخه دا د حکیم صاحب د اډې ساحه ده. دا کوڅې او دا شان یې پخ سوي دي ډېرې او تقریبا یو څو کوڅې یې پاتې دي. شربت ګولۍ دې وخوړله دې خواته د شمسیانې چې په راسته لاس کې معلومېږي وینې دا زرنج چې بارېږي چرې نه وه پکښې جوړه دا نه وې پکښې جوړه کړې ده. داسې سپارېږي ښه دغه لاس یې لا سم دی ژرنده ده. مخته یو دانه په د مابینځ کې ډېر ښایسته پارک هم لري. ماسې به په اسمانو پله باندې واوړمه نو ژمی دی دا چمنیانو شان یې داسې سره ژړ زیاتې وینې د لوی ویالې بیا موږ کلام یې راشو کش بیخي توت دی نو دا وینې دا توت دی بیا وروسته شنه کېږي په ټوټ یې رازاړېږي چې ځینې وینه نیسي موسیقل په سړک مې شوی وینې نو وارې ستاسو دپاره ورباندې راکاږ شوم. دغه سړک دی. السلام علیکم ګران دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست. هیله مند یم چې ټول به جوړ او روغ یاست او دا د ژمي اخري شپې او ورځ به په خیر در باندې تېرېږي. نو پر موږ خو اخري دی نو کېدای شي پر تاسو هم اخري او یا نه نو ځینو دوستانو سره اړیکه و تماس لرم نو بس په امریکا او کاناډا او دغو ځایو کې ډېرې زیاتې واورې سوي دي. نو تېره شپه د لې هم ښه ښایسته باران سوی دی. نو اوس ما او ذکرا راووتو. سلام وکړه ذکرا، څنګه یې؟ په خیر یې؟ نو ډېره ښایسته هوا وه ځکه تېره شپه چې باران وسو نو بیا نن لمر ورباندې راپورته سوی و. نو تاسو پوهېږئ چې باران وسي بیا څونه ښایسته پاکه هوا وي، خصوصا بیا په کندهار کې چې ډېر وخت لمر او هوا لمرینه وي نو ښه خوند کوي. نو نن به د خیره سره ولاړ شو. زه به په تاسو باندې دا د حکیم صاحب اډه، د لوی ویالې ساحه، د لوی ویالې جاده، د سیمانو پل دغه شاوخوا ساحې نن در باندې ووینم ځکه هوا هم ښایسته ده. نو په دغه ځایونو کې مې یو ولاګ نه و جوړ کړی، دلته به یو ولاګ هم جوړ کړو د خیره. نو تاسو راځئ ولاګ تعقیب کړئ او خوند ځینې واخلئ. بسم الله توکلت علی الله. راځئ د خیره سره دغه لاره چې نو ده د لوی ویالې پر غاړه باندې د عینو مینې څخه د حکیم صاحب د اډې پر طرف باندې وروتلې ده. نو دا لاره به کېدای شي ځینې دوستانو لیدلې. نو د جمعې په ورځ باندې دا لاره ډېر زیات راشوکش لري ځکه دا تقریبا بیخي زیاته فیصدي خلک دا د لوی والي او د ښار د دغو ځایو باندې پر دغه لاره باندې راځي. نو بس تاسو راځئ د عینو مینې څخه به ووځو د حکیم صاحب اډه او بیا به داسې د حکیم صاحب پر اډه باندې پورته سو ولاړ به سو د لوی ویالې جادې ته د خیره سره. نو دا دی وینې دا د حکیم صاحب د اډې ساحه ده. د عینو مینې څخه راووتو اوس به داسې وګرځېږو. دا دې وکړي هغه د جادې لږ سړک سره خراب دی چې باران ډېر خراب کړی وي. څنګه چم کوي ها؟ د دغې ساحې داسې مشخص نوم ونې کره معلوم وي چې دا د چش په نامه ده. بس تاسو یې را سره ووینئ. ذکرا دی ټوخی کېږي بیا زکام سوی یې؟ ذکرا ونې بیا دا دوې درې ورځې کېږي چې زکام سوې ده. شربت ګولۍ دې وخوړله؟ ښه ماښام دې وخوړله؟ ترخه شربت دې وخوړل؟ نو بس دغسې چې ولاړ سي مخته یو څه ولاړ سي بیا نو جاده راځي د لوی ویالې جاده. نو هغه فکر کوم هغه جاده پر عینو مینه کې د میان پر فواره باندې سمه ده. دغسې وایي داسې دا جاده راوتلې ده. نو مخکې یو څه کارونه یې خلاص سوي دي، دا سړک یې پوخ سوی دی مګر یو څه کارونه یې راپاته دي. دا مخته یو څه ځای نه دی سم سوی. وایي د ذکرا خو نن داسې ټوخی کېږي
بیا یخ شی خو به دې نه یې څښلی نو هغه لږ لږ کارونه یې پاته دي هغه چې دلته باران شان زیات شي بیا لږ لږ خرابه شي هغه ساحه خدای دې وکړي چې ډېره خرابه نه وي د موټر لږ لږ لاره ورباندې وي دا بیا وینې دلته دا کچره باروي د دغو ځایو د پلاستیکو دا شیان او دې خواته دا شمسیانې چې په راسته لاس کې معلومېږي وینې دا زرنج چې بارېږي دې ته نو دا نو اوس هغه نوې ژرندې دي پخوا خو به ژرنده په اوبو چلېده نو اوس یې برقي کړې دي دا سولر پینل یا شمسیانې چې موږ ورته وایو دغه یې ورته ایښي دي نو بس د ورځې چې لمر راپورته شي تر مازدیګره پورې ژرندې پکړي ماښام نو بیا کار نه کوي ښار دی د لو ویالې ساحه ده بس تاسو ولاګ را سره تعقیب کړئ خوند ځینې واخلئ زه به دغسې کرار کرار ښه په طبیعت ولاړ شم نو تاسو به دا د کندهار د خلکو روزمره ژوند هم را سره ووینئ او وخت دی بجې دي 11 بجې سمه ذکره زما پلار ته مې په موټر کې ویل په دوکان کې ښیم دا ګوره وینې په دا موټر کې څونه ډېر پاپړ بار کړي دي وینې پاپړو دی ډک ده داسې نه چې د لو ویالې تر جاده تېر سوی یم یاره نه به یم تېر سوی ته ودرې را معلومېږي هغه غټ ځای دی اوس به غره ته وخېژې غره ته نه خېژې غره ته ختلی ومه بله ورځ ما او ستا ماما او ډاکټر صاحب و ته نه وې را سره موږ غره ته وختو بیا دورې ښه ښایسته باران ورېدی داسې دې نه وویل ته بیده وې داسې دې وژړوم څه وخت مې وژړولې د غره په ورځ د غره په ورځ یا ته وې لکه کښېنستلې لا نه وې دا ځای سړک یې څنګه خراب شوی دی موټر والا څونه تیز را روان و جمپ یې نه لیدی که څنګه و تا جمپ ولیدی څونه دوړې په وکې ډېر تیز را روان و تلوار یې و که څنګه و کېدای شي تلوار یې و سړک داسې لږ لږ سر خراب شوی دی کډې لري کابل رستورانت نو ماشاءالله بس لو ویالم ډېره غټه ساحه ده بیخي په زیاته کچه ډېر کورونه دي کې ډېرې تقریبا دا ډېرې کوڅې او دا شان یې پخ شوي دي ډېرې او تقریبا یو څو کوڅې یې پاته دي دا هغه ځای دی په دغه ځای باندې به کاټېږو اله دا ډېر خطرناک ځای ده دا پول ده وایي دا پول ده داسې به کار شم هم ژرنده ده وینې دا هم ژرنده ده ژرندې به نو کېدای شي ډېر دوستانو کړي دا هغه ځای دی وینې دا د لو ویالې جاده ده دا چرۍ نه اچوم دا چرۍ چې تېر وارې زه راغلی ومه
دا چرې نه وه پکښې جوړه، دا نوې پکښې جوړه کړې ده او ډېر ښه پخه چرې هم جوړه کړې ده، سکاري ده او ښه برابره غټ ده. دلته ډېرې اوبه راځي، کېدای شي تاسو زما یو ولاګ لیدلی یو ورځ په باران کې ډېر تیز باران، شدید باران وسو، زه دلې وم، دلته زموږ خپلوان دي د هغو کره وم، نو ډېرې اوبه رالې، بیا زه ورته راووتم او ولاګ مې درته جوړ کړی. نو زه بس تاسو دپاره داسې ښه په طبیعت روان یم، قرار هغه د چالنګۍ، وای چالنګۍ ده، سپرېږې؟ نه کې سپرېږې؟ ښه دغه لاس یې لا سم دی، هغه بل لاس یې چندان نه دی برابر، اوبه هم کې ډېرې دي. راورسېدمه تر کومه ځای چې د جادې سړک جوړ شوی دی، سړک ته راورسېدو. دغه سړک دی، نو زه به کوشش وکړم، دا خو زما لاس نه دی، چپه لاس باندې را روان یم، په هغه بل لاس ته به چې دلته یو پل پیدا کړم او وابه وړم، چې دا کچرې پر دا سړک نه وای غورځولې، بیا به یې ډېر ښه خوند کړی وای. ډېره پراخه ساحه لري، په دا مابینځ کې ډېر غټ ګلدان لري، مخته یو دانه په دا مابینځ کې ډېر ښایسته پارک هم لري، ښه ښایسته پارک یې ورته جوړ کړی دی. دلته به یو ځای دغه یي که پل وځم په پر واوړم. لکسې یا نسته، بس دغسې به ولاړ شمه، راسمیس دغه درې دي. تا تر څو پورې حساب زده دی ذکره؟ دغه دوه دي. ستا تر څو پورې حساب زده دی؟ دغه پارک دی، وینې دغه ستا لاس کسې دیوال معلومېږي. اوس خو نو ژمی دی، دا چمنیانو شان یې داسې سره ژړ دی، وینې دغه شوینګیم کې وه، ماشومانو بازۍ پکښې کولې. پخوا دې خوښه وه، اوس دې نه ده خوښه؟ ښه هوا هم ډېره ګرمه ده، تقریبا آوټسایډ موټر 15 ښیي راته، او چې هندارې په ځان پسې بند کړی، څونه کوچنی موټر دی، وینې ذکره کوچنی شمسي والا موټر دی، حاجي صاحب را روان کړی دی. یوه دانه شمسي هم پرې ایښې وه. دلته بیا د اوبو سیسټم یې هم لږ ښه ورته برابر کړی دی. د لو ویالې ځینې کورونه چې شاوخوا نږدې دي، هغه اوبه هم ځینې وړي. زه اوس بېرته داسې چپه لاس ته کاټېږم د سیمانو پلو خواته. بس د موسیقلام سره ډېر احتیاط کوئ، د لو ویالې بیا موسیقلام یا رش کش بیخي موسیقلیان زیات لري، ځکه ډېری کورونه یې دي داسې کورونه لاس پکښې شته چې 2 او 3 موسیقله را لري. نو لمر مخامخ دی، بیا د خیره سره د سیمانو پله ته ورسېدم، بیا به انشاءالله خبرې وکړو. ژرندې بیخي ډېرې سوي دي داسې په لو ویالې کې. چې څه دی؟ او دا نوی سړک دی، او دا دی راورسېدو. دا د سیمانو پل دی ذکره، دې ته ساحې ته د سیمانو پل وایي. ماسې به په سیمانو پله باندې واوړم، به د خیره سره وګرځېږو چپه لاس ته. موسیقله والا هر څونه چې مې کوشش وکړئ بیا ضایع نه کړه. او څونه پسونه دي،
چې شي دي پسان پسان نه پسونه پسونه وینې دغه دي دلته یو دانه در رانیسمه کاشکې مې یو دانه در رانیولی وای ټوله زرغونه دي هغه یې ټاپې پر ولې دي نور هغه دي بس دلته نو ځینې دا 2-3 ځایه دا د لو ویلې پر غاړه د سیمان د پله سره ګنج دي ښه ښه یو پسونه دانه پیدا کېږي بس هغه لو ویالې او خدای نوم یې د خلکو چې پسونه په کار یې هغه بیا دلته راځي دغه دي مشان دغه زی دا ځینې چې پر دا لو ویاله ولاړ دي دا توت دي نو دا وینې دا توت دي بیا وروسته شنه کېږي د لو ویالې غاړه یې ماشاءالله ښایسته ټوله سنګکاري کړله له خطره ووته مخکې داسې اوس د یو شی می به مازي موټرسایکل به لږ سره بیا دغسې بیا په لو والې کې پروت او اوس یې نو دا سنګکاري راګرځي څه کوې په سترګو کې دې شی ولوېدی چیش پکښې ولوېدی بس خدای پاک دې وکړي چې تاسو دا د حکیم صاحب اډا د لو ویالې جاده د شمانو پل او دغه ځایونه را سره لیدلي او خوند مور باندې اخیستی دا موټرسایکل والا پټو ډېر رازاړېږي چې ځینې وینه نیسي موټرسایکل پټو ډېر بد نیسي چرا کوم سم ته وشته اچھی بشوره زرنج هم داسې بار کړی دی ذکره لرګي یې پر بار کړي دي بار کړی دي نو مخکې خراب و خامه و نیو جوړ کړی نو هغه څو ورځې مخکې ما په یوه ښار کې در باندې ولیدل سهار چې ما دغه سړک یې جوړ کړی دی نو زه دغه لاس ته راواوښتمه هغه لاس مو خلاص دی نو نور ورځې چې بیا راځو د بلې ورځې دپاره سمه ده ذکره بله به پر خپل لاس باندې ځو سمه ده دا سړک مې ښوی وینې یو وارې ستاسو دپاره ورباندې راکاږ شوم دا نوی سړک جوړ کړی دی دا نه ده دا باید موږ ته چې له دې خوا ځو پر هغه لاس به ځو چې له هغې خوا راځو پر دا لاس به ځو څنګه ښایسته سړک یې ور جوړ کړی دی نو چې دا خوا هم بېرته پسې ته ور سنګکاري کړي دغه لو ویالې په رقم دلته به بېرته راکاږ شمه ښه ده بېرته راکاږېږه ښه او دغه سړک دی دغه ساحه داسې ښه شنه سوې ده د بارانه وروسته دا و زما د ذکرا د نن ورځې یو ولاګ خدای پاک دې وکړي چې ستاسو خوښ شوی او دا نوې ساحې مو راسره لیدلي په کندهار ښار کې اوس نو پاته یو ذکرا ته یو شی دی ذکرا ته به یو شی ور رانیسم سمه ده څه شی به در رانیسم څه شی در رانیسم وایي چیلي را رانیسم نو تر یو بل ولاګه چې ما او ذکرا ستاسو خدمت ته حاضرېږو ښه وخت ولرئ ښې چارې بای بای